سلامونه جوړ په خیر او ښې چارې درنو لیدونکو هیله منم چې ټول ښه اوسئ او ژوند به ان شاء الله ښه او په خوشحالۍ سره مخته روان وي. په تیرو څو ورځو کې البته په اونیو کې به د سمیع الله جان په اړه تاسو په ټولنیزو رسنیو کې ډېری معلومات او ویډیوګانې لیدلې وي چې پاکستان هیواد کې اوسېدو او بالاخره خپل هیواد ګران افغانستان ته راستون شو. هغه داسې یو ماشوم و چې په ریاضي کې ډېر زیات ماشاءالله بااستعداده او نابغه و. تا په ورته کوم عدد وویلې نو سمدستي به فوري په ذهن کې جمع کولو او مسلسل به هماغه عدد به هماغه شی په اخره کې راوتلو او د حساب ماشین سره به هېڅ فرق هم نه کېده او زیاتره هېوادوالو ورته د حساب د ماشین لقب هم ورکړی و. همداسې یو بل کوچنی بااستعداده او ګلالی ماشوم چې د افغانستان ویاړ دی او بیا د لغمان فخر دی ما سره تر څنګ ناست دی، دا هم په ریاضي کې ماشاءالله ډېر زیات بااستعداده دی تر چې هم هماغسې ورته عددونه ووایي نو فوراً په ذهن کې جمع کوي، ضربوي، تر څنګ یې منفي کولی هم شي چې دا هم د حساب ماشین باید ورته ووایو نو ورسره لنډې خبرې کوم او هغه معلومات به هم تاسو له موږ سره اوس ترلاسه کړئ چې دا کولی شي چې عددونه جمع کړي، منفي کړي او ضرب کړي که نه. سلامونه ګرانه، ستړی مه شئ. ښه انشاءالله؟ هو. صحت دې ښه دی؟ هو. نوم دې څه دی ګرانه؟ عین الله. عین الله جانه ښه یې؟ هو. مکتب وایي که نه؟ نه. فعلا څه وایي ته؟ مدرسه وایي. مدرسه وایي. ناظره وایي که نه حفظ کوي؟ ناظره وایي. ناظره وایي ماشاءالله. څومره سپاره کوي؟ اوله. ښه مخکې د ماما ماته ووي که نه دا وایي ډېر ښایسته ذهن لري او دا هم کولی شي چې هغه سمیع الله غوندې عددونه جمع کړي ذهن کې. رښتیا ده؟ نه ځان سره دې چې پریکټس کړی او تمرین دې کړی او که نه څنګه خپله پوه شو چې مثلا یو څو عددونه سره جمع کړي او بیا اخر کې چې دی ځواب یې صحیح روباسي؟ هغه جمع کوم بیا دا وراچو. ښه جمع کوي بیا دا وراچي ورته ماشاءالله. نو تا نه به زه اوس یو څو پوښتنې وکړم ته به ماته جواب راکړي. صحیح ده؟ پنځه ویشت صحیح ده؟ صحیح ده؟ بیا 50 بیا 10 یو سلو پنځه. ماشاءالله ماشاءالله چک چک ورته وکړئ. تاسو دا وګورئ لیدونکو 105. ښه اوس به درنه یو بل سوال وکړم دا به راته جواب کړي. صحیح ده؟ 22 جمع 40 جمع 20 جمع 10 92. ماشاءالله ماشاءالله چک چک ورته وکړئ. دا وګورئ تاسو ټول ځوابونه بالکل سم دي. ښه اوس به راشو منفي ته. صحیح ده؟ ما سره 200 روپۍ دي. صحیح ده؟ ما ترېنه 25 یو کس ته ورکړي. صحیح ده؟ 80 مې بل ته ورکړي. صحیح ده؟ او 40 بل ته ما سره به څو پاتې شي؟ 15. ماشاءالله ماشاءالله چک چک ورته وکړئ. بالکل ځواب درست دی. اوس به راشو یو څه به درنه غټه پوښتنه وکړم. صحیح ده چې هغه به راته صحیح ځواب وویلی شي که نه؟ 200 صحیح ده؟ د 1500 سره جمع که بیا یا 1300 سره جمع که څو کېږي؟ 3500. ماشاءالله ماشاءالله 3500 بالکل جواب دقیق دی. ماشاءالله ماشاءالله. ښه اوس به راشو 3 ځلې 45 چې ضرب کې څو راځي؟ یو سلو پنځه دېرش. 3 ځلې 45 یو سلو پنځه دېرش. ماشاءالله ماشاءالله دې ځواب ته وګورئ. ښه اوس به راشو یو بله پوښتنه درنه کوم او وروستی البته به یې دي که نه چې ماښام هم دی. 6 ځلې 14 ماشاءالله ماشاءالله چک چک ورته وکړئ. ټول ځوابونه بالکل سم دي. ډېره مننه ګرانه، خوشحاله اوسئ. څه غواړئ چې په راتلونکي تا نه جوړ شي؟ ډاکټر یا انجینر. ماشاءالله بیا به خپل هېوادوالو ته خدمت کوي؟ هو انشاءالله انشاءالله. زموږ لیدونکي حتما تا ګوري، مرکزي دولت به تا ګوري، مسؤلین به تا ګوري، حتما به تا سره انشاءالله مرسته کوي. تا لپاره به چې د تعلیم زمینه برابروي تر څو ته په آینده کې د افغانستان استازولي وکړي، د افغانستان خدمت وکړي. صحیح ده انشاءالله؟ ډېره مننه. نو خوشحاله اوسئ لیدونکو. او دا د افغانستان ویاړ دی، د افغانستان راتلونکی دی چې د افغانستان استازولي وکړي، نمایندګي وکړي. تاسو ګورئ چې ماشاءالله خدای ورته څومره
ښه ذهن ورکړی دی. ما چې ترېنه کومې پوښتنې وکړې د جمع منفي تر څنګ د ضرب نو ټول راته په دقیق شکل باندې او په درست شکل باندې ځواب کړي.